ملګرو ډېر زیاته مننه کوم او غزل ماهي ته د زوی مبارکي ورکوم او مننه یې کوم چې په پروګرام کې څه د ویلو موقع راکړه او خبرو ډېر کولی هم نشم خو د غزل نه وړاندې به یو څو شعرونه ووایم چې بس یو دوران به د کتاب راولو بس یو دوران به د کتاب راولو زه چې پښتون انقلاب راولو مننه بس یو دوران به د کتاب راولو زه چې پښتون انقلاب راولو چې غلیمۍ او دشمنۍ ختم شي چې غلیمۍ او دشمنۍ ختم شي دلته به دور د انصاف راولو چې مو په ذهن کې رڼا خوره شي چې مو په ذهن کې رڼا خوره شي یو غټ د علم به دریاب راولو مننه او یو غزل به ورته ووایم مسافر باندې مې لیکلی که څه غلطي پکې شوي د هغې به بخښنه غواړم او غزل دی چې تا چې هم ستا مسافر لالی به هلته مزدوري کوي اوس ستا مسافر لالی به هلته مزدوري کوي اوس ستا بختور زړګی به دلته خوشحالي کوي اوس او مړې دایره کې هلته ناست وي ستا سوچونه کوي مړې دایره کې هلته ناست وي ستا سوچونه کوي په ځان یې شپه او ورځ یوه کړې دا خواري کوي اوس او په زړه کې جاړي خو په خوله باندې څه ویلی نه شي په زړه کې جاړي خو په خوله باندې څه ویلی نه شي په دایره کې تماشه مې پنجابي کوي اوس او ملګرو زړونو هم یې روغ دي عشقې نشته ملګرو زړونو هم یې روغ دي عشقې نشته هلته آزاد ګرځي هم هلته کې هاني کوي اوس او شوګیره چا ویل جدایۍ سره عادت بدلیږي شوګیره چا ویل جدایۍ سره عادت بدلیږي ځینې ملګري هم یې هلته هم عشقې کوي اوس ډېره مننه